دوستانو سلامونه، که غواړئ چې ستاسې واتساپ هیک نشي په اسانۍ سره، نو تاسې باید هرومرو دغه دوه سیټینګونه پکې حتما وکړئ. تاسې به لاړ شئ واتساپ ته چې لاړئ په دې درې ټکو په کلیک وکړئ او بیا په سیټینګز باندې کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به اکاونټ باندې کلیک وکړئ. اکاونټ باندې چې مو کلیک وکړل ته سیکیورټي نوټیفیکیشنز په دې به کلیک وکړئ. نو هغه نه وروسته ګورئ تاسې دلته شو سیکیورټي نوټیفیکیشنز on this device. نو دا اپشن به د ډیرو غیر فعالي، ځکه چې فعاله کړی نه وي نو حتما دا ډیسیبل یا غیر فعالي. نو دا به په دې توګه فعاله کړئ. نو کله هم چې څوک تاسې واتساپ هیک کولو یا کولو کوشش کوي نو تاسو ته به یو نوټیفیکیشن راځي. دوم سیټینګ دپاره به تاسې بیا د واتساپ سیټینګ ته نوټیفیکیشنز باندې کلیک وکړئ. نوټیفیکیشنز باندې مو چې کلیک وکړ نو دلته تاسې لیدلی شئ چې دا یوز های پرایورټي نوټیفیکیشنز دا ما فعاله کړی و. نو که ستاسې په دې توګه غیر فعاله وي تاسې یې در سره فعاله کړئ. نو دې سره کله چې تاسو چې کله فعالوئ نو د دې ښه والی دا دی، کله هم مثلا تاسې موبایل که په چارج لګولی یا له تاسې څخه لرې وي نو کله چې تاسو ته پیغام راځي یو چا له خوا نه، نو ګورئ کله چې پیغام راشي یا نوټیفیکیشن بار کې موبایل چې بند وي هلته تاسو ته ښکاره کوي چې فلاني دا میسج کړی دی. نو دا اپشن چې کله تاسې فعالوئ یا انیبل کوئ دې سره به فقط های پرایورټي هغه به یې لیکلی او نور به هغه چا چې کوم پیغام را لیږلی دی هغه به تاسو ته نه ښي. نو په دې توګه تاسو کولی شئ چې خپل واتساپ اکاونټ یا واتساپ نمبر له هیک کېدو څخه وژغورئ.